سلامونه مو د پکتیا ولایت مربوط عبدکي سیمې څخه ومنئ. چکار پوهیم دا د موږ د پلارو د نیکو وطن ده، ښه یخ وطن ده. موږ په اوړي باندې یلته راځو، په ژمي باندې کوز پوش کړو. دومره د نازونو طاقت نه لرم، څوک چې مرور دي مرور ښه دي. واه 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 چک چک ورته وکړئ. جانانه لوی اختر ته راشه، ما په کوچني اختر کې ډېر ژړلي دي. او جانانه سخت ډېر دروغجن یې، ما ته اختر کوې. تیر شو کالونه اختر کې بیخي زیات خلک راځي، له اختر نه مخکې ډېر خلک راتلل او دغه اوس د امارت سره راغلی د بیخي زیات سیلانیان زیات شوي. امن راولي، امن راغلم دا خو ټول د عبدکي ته راځي. ډېر ښکلی ځای ده. په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کېږدي نو په خپله به ترنګېږي. وای دومره کوږ لکه برمزه کورجنه دیوالونه چې کاغذ یې چپه کېږي. واه واه چک چک وکړئ، چک چک وکړئ. د پشکال سخته ګرمي ده، جینۍ د تور کمیس لمن ځان ته وهي. واه 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 د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د پکتیا ولایت مربوط عبدکي سیمې څخه ومنئ. دلته د اختر دریمه ورځ په پوره مینه، رنګینۍ او یوه خاصه جذبه د ځوانانو لخوا لمنځلی کیږي. له بېلابېلو سیمو څخه ځوانان راغلي دي او دلته میلې کوي، بنډارونه کوي او د دې ترڅنګ لوبې هم کوي. مازدیګر مهال دی، موږ دلته راغلو تر څو له ځوانانو سره وغږیږو، له مشرانو سره وغږیږو او ستاسو لپاره یوه په زړه پورې برنامه وړاندې کړو. تاسې چې وینئ ګر چاپېره بیخي زیات ځوانان دي، ماشومان دي او غواړم چې د دې له منځه هم له ځینو ځوانانو او ماشومانو سره خبرې اترې وکړم. په خپرونه کې له مشرانو سره هم غږیږو چې د عبدکي د سیمې په اړه راته معلومات راکړي. زه سجاد شاه یم، مرید نیکمل را سره دی، عابد زادران دی، وفادار صاحب او جودا صاحب هم را سره دی او صاحب نیازی زموږ د خپرونې هغه مهم کس دی. نو یو کس مې نږدې څنګ کې ولاړ دی، غواړم چې یو څو خبرې ورسره وکړم، بیا به داسې مخکې پسې ځو. ځینو ځوانانو سره به شعرونه به ترې واورو، که چاته شعرونه یاد وي، که چاته ټپې یادې وي ټپې به ترې اورو او که چاته زمزمې یادې وي زمزمې به ترې اورو. ځوانه سلامونه. وعلیکم السلام. په اول قدم کې دې ځان را وپېژنه او اختر دې هم ډېر زیات مبارک. هڅې نه مخکې تاسو ته ښه راغلاست وایو. خدای دې وکړي چې ښه خوشحاله او د نیکمرغۍ اختر ډېره زیاته مننه. غریب ده قوم نیازی یم، دغه د موږ ټول د نیازوي د قوم دغه یو ځای ده. دلته نورو قومو خلک نسته، صرف نیازي دي. یعنی دلته د نورو ولایتونو ځوانان هم د اختر په شپو ورځو کې داسې په رنګینو ورځو کې راځي د خیره؟ په اختر کې بیخي زیات خلک راځي، له اختر نه مخکې ډېر خلک راتلل او دغه اوس د امارت سره راغلی د بیخي زیات سیلانیان زیات شوي دي. د کومو ځایونو نه خلک راځي؟ له ډېرو ولایتونو، خوست نه، مرکز پکتیا نه ډېر راځي، لوګر، کابل. چې چای فیسبوک یا بل ځای کې عکس لیدلی دی ځان. نو دې سیمې ته په دغو وروستیو کې ډېر کار وشو، په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شول او د سیلانیانو هم ورپام شو. تاسو څه غوښتنه لرئ چې دې سیمې ته باید څه وشي؟ د دې سیمې د مخکې د تیر جمهوریت کې یو څو پروژې په پام کې نیولې وې. هغه کې د ډنډو مسله او د اوبو د وچکالي چې ما پاس کې ترک ورته وایي دېش کې ډنډونه ورته جوړ وو او نور خو د حکومت هغه نه موږ د کوم کار نه ده سوی دی خاصه سوای چې د حکومت موږ ته کوم کار سوی ده. یو مخکې به د چمن د موټر راوختلي هغه کار مو خپله وکړو. حکومت نه موږ دا هیله ده چې دغه مرکز مربوط ځای عبدکي ډېر باید یو څه پام کې ورته ونیسي. ډېر لارم
خرابه ده که لارې ته هم توجه وشي لاره خو بیخي زیاده ډېره به خرابه ښه ده شي. بیا هسې خوړ پرې راسي نو بیخي انسان هم نسبت لري دوستانو ډېره ښکلې سیمه ده ډېره رنګینه او ډېر ښکلی طبیعت لري وایي چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدي نو په خپله به ترنګېږي نو زه فکر کوم چې دلته دا د شعر و شاعرۍ هغه څوک چې مینوال دی یا چاته یادېږي کولی شي زما مخې ته راشي یو بیت یا یوه ټپه راسره شریکه کړي ډېره مزه به وکړي. سلام جوړ په خیر ته لکه کرکټ نه راووتې زه اوس له کرکټ نه راوړم ډېر ښه لوبه مو وګټله او که ومبایله ولا وبایلله متاسفانه بس نو چې بایللې مو بیا د اختر هم مبارک شه تاسو دې مبارک وي تاسو راتګ دې دلته مبارک وي خوشحاله اوسئ ډېره مننه څه نومېږي ګران او د کوم ځای عبدالجبار د خوست ولایت د لټکو سیمې اوسېدونکی له ټکو سیمې او دلته څه دپاره راغلی دلته والا میچو لپاره راغله اختر سیزن ومې چې چوټي به مو کوله ښه او طبیعي ښکلا لري او د کیف تاسو ته خپله معلومات خپله بیټسمین او که بالر یې خپله لباس نه معلومیږي چې د نبي مینوال یم ښه یعنې نبي دې د خوښې لوبغاړی دی د خوښې لوبغاړی دی ډېر ښه ډېر ښه او څومره ښه سیمه د پخوا هم راغلی یا نه خو هم راغلی یم هر اختر کې راځو خپل ځای مو دا خو زموږ کورونه په خوست کې دی او د اختر د چوټۍ په خاطر مو دا څومره وخت به تېروې دا ځلې درې ورځې مو ټارګېټ کړي دي انشاءالله نو یو بیت را سره شریکه یا یوه ټپه را سره شریکه که چې د لیدونکي خوند واخلي وای دومره کوږ لکه برمزه که ورجنه دیوالونه چې کاغسي چپه کېږي واه چک وکړئ چک وکړئ او تا ته به یو بیت زم ډالی کوم وایي چې زه چې نه ومه نازونه به دې څوک وړي په وړه خبره مه راورېږه عابد صاحب ته هم را مخکې شه دغه طرف ته چې که یوه زمزمه لیدونکو سره شریکه کړي دغه ځوانانو ته ډېره مزه به وکړي یا څه شی درته یادېږي همدا شیبه چې زړه دې غواړي په داسې سرسبزه سیمه کې لیدونکو ته ووایې ډېره مننه ستړي مه شئ درنو لیدونکو زه په خپل وار سلام وړاندې کوم او دقیق خلکو ته ډېر میلمهپال خلک دي ډېر عزتمن خلک دي خاصه توګه صاحب نیازی صاحب زمونږ ملګری هغه ته د ډالۍ د پشکال سخته ګرمي ده جینۍ د تور کمیس لمن ځان ته وهي ما ته د ډنډ نه خټه راوړئ ما ته د ډنډ نه خټه راوړئ د اوسنۍ زمانې یار ترې جوړوم ډېر علي چک وکړئ ډېره مزه یې وکړه ښه څوک یې وایي رامخکې شئ څوک یې چې وایي رامخکې کېدلی شي راشه ځوانه سلام اختر مبارک څه نومېږي عثماني مهرباني څه شی درته یاد دی مهرباني په ښایستونو مینه څه پوهېږي په ښایستونو او مینه څه پوهېږي دې خلکو غرونو کې ژوندون کړی دی او چې یې کولو په خپل حسن غرور دې ښکلي څه وخت دا سمون کړی دی واه ډېر علي چک ورته وکړئ سلامونه مشره وعلیکم السلام ښه جوړې اختر دې مبارک شه مبارک شه ته ښه کور دې آباد څه نومېږي عبدالستار ښه او مشره ستا نوم څه دی زما نوم خو شاه محمد شاه محمد اختر دې هم ډېر زیات مبارک شه ستاسې لکه چې دلته بیخي داسې هغه طبیعت مو جوړ دی چې په داسې سرسبزه سیمه کې ناست یې والله موږ مسافر یو نن راغلی مرغې ته وګورې ده لارو جن هغه راځي خلک راځي سیل لپاره دغه ډېره ښه مرغه ده لومبی به خلک ډارېدل نه سو راتللی اوس د طالبان چې راغلي لاره جای راځي لارې سیمو نه راځي او دې سیمې ته ابدکۍ سیمه وایي که مرغۍ سیمه دغه ته ابدکۍ وایي په نوم باندې خو دا مرغه ده وګورې د مرغه په منځ کې ده و نور ابدکۍ ورته وایي مثال د موږ مرغه یعنې چمن دا چمن ده دا د موږ د پلارو د نیکو وطن ده ښه یخ وطن ده موږ په اوړي باندې یلته راځو په ژمي باندې کوز خوش کړي دلته ډېر خلک څوک دی او د کومو ځایونو دي ډېر خلک موږ میرخیل نیازي یعنې د ګرمۍ په موسم کې دلته راځي او بیرته بیا چې ګرمي ورکه شي بیرته ځي 4 میاشتې دلته تېروو 4 میاشتې به تېروئ اختر کې هم دلته وایي اختر کې هلته د ابدکۍ ولې ورته وایي ابدکۍ خو لومبنی نوم یې دغه ده زموږ د پلارو د نیکو ته چېرته مسافر یې زه په سعودي کې او مشره ته خو سفر نه کوې چېرې زه سفر ته کوم ځای کې مسافر یې نو تا ته به د سفر ټپې لږې یادې وي ټپې به ورته یادي د جګو غرو سندرې به ورته یادي دا به کرار که اوسه جاده که د فکري دا نیازي خلک چې دي اکثره یا په کویټ کې دي یا سعودي کې دي یا دوبۍ کې دي اکثره مسافر دي
د حاجي صاحب نه بله پوښتنه وکړو هغه د دلته اودکي ته څومره وخت وسو چې تاسو راغلي یئ دا اوس په داسې وبوله چې یوه نیمه میاشت به وتلي کورونه مخکې جوړ کړي دي د پلارو نیکو کورونه دي نه لومبی خو کېږدۍ وې د پلارو د نیکو اوس هم کوټې جوړې کړي دي د بلوک او د خښتو دلته خو اوس عید ده که نه عید نن دریمه ورځ ده اکثریت د پښتنو رواجونه یې کلتورونه یې تاسې د نیازیو دلته په اودکي کې څه رقم رواجونه یې وریځې پخوئ غوښې څه رقم حساب کتاب دی وریځې هم پخوو غوښې هم پخوو هر شی کوو تاسو زموږ خپرونې کله کله ګورئ او ډېرې مې خوښې دي ډېرې یې ګورم سفر کې یې ګورئ سفر کې ګورم ډېر یې ګورم بس نو مننه کور مو ودان زه به نورو ځوانانو سره هم خبرې کوم نه ولاکه دا مې وایي کولی مې نیمګړی نه کولی شي سندره نه ولاکه نه ولاکه دا دومره ډېر کسان درته وایي څه کولی مې سوال بیا مې اسیستي نه کوله تر اوسه دې نه دی کړي ولاکه مې کړي لیدونکو ته به څه ووایي چې دوی لږ خوشحاله شي لیدونکو ته دا وایم چې خدای دې امن راولي امن راغلی دا خو ټول دې اودکي ته راځي ډېر ښکلی ځای ده بس مننه خوشحاله اوسئ نور ځوانان را پیدا کوو چې زمزمې پې وکړو شعرونه پې ووایو کور مو ودان تاسو ته ښې شېبې خدای په امان خدای په امان دې دوستانو اودکي سیمه کې یو دلته د ماشومانو او ځوانانو ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده ډېر خوشحاله دي ځکه د اختر په ورځو کې هسې هم خوشحالي زیاته وي دوی دا ډول برنامو ته دا ډول خپرونو ته له حده زیات خوښېږي زه کوشش کوم چې دا ځوانان سره راټول کړم او یوه زمزمه پې وکړم نیازی صاحب ستا خو خوښه ده بس یوه زمزمه پې کوو بس نو ته مسؤلیت او ځوانان راټولوو راټول سوي دي چې دوی اوس مشوره وکړي که خوښه یې که سندره خوښه یې او د خیره سره راځئ چې یوه زمزمه وکړو دلته راځئ څه نومېږي تو سے که شعر چا زاده راشه و ما که آفرین آفرین چا چې شعر زاوی څه نومېږي شاکر الله کومې سیمې اوسېدونکی اودکي کورونه د کوم ځای کې دي دلته دی هغه طرف ته دی کوم طرف ته دی مکتب یې مکتب شته دلته څه نومېږي هغه سره هم غږېږم دی د یو شعر ووایه شعر ووایه وای دومره د نازونو طاقت نه لرم دومره د نازونو طاقت نه لرم څوک چې مرور دي مرور ښه دي واه 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 چک چک ورته وکړی ډېر بل هم درته یاد دی بل هم ووایه وای خیال کوه جانانه ملایان هم پرشتې نه دي خیال کوه جانانه ملایان هم پرشتې نه دي خوله به در نه واخلي چې زکات در باندې پاتې ډېرلې بل یادېږي د همدد وو آفرین ته لاړ شه ته راشه ګلاب اختر مبارک بس آرام تا ته څه شی یادېږي ما له خو یو دو درې بیتونه ژبه درته ووایم مهرباني اورئ جانانه بیا یې راته یاد کړلې خفه یې کړمه جانانه بیا یې راته یاد کړلې خفه یې کړمه او ما ته پرون مولا د حورو مسالې کړې وې ډېرلې بل وای قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي لیاقت وي شرافت وي قابلیت وي یا که بله بېمانه وي کوم چې تا سره در سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په دغه کې مې ځای کار وای ځه چې لږ حساب وکړې ته ښکلی که زه ښکلی ده به چې رومال ګل کړه او ما ته به یې وې څنګه دی او ما به سترګې پټې کړې او وبه مې وې ښه ښکلی ډېرلې چک چک ورته وکړی ډېر زبردست بل هم درته یادېږي ټپې درته یادېږي ټپې ووایه وای جانانه لوی اختر ته راشه جانانه لوی اختر ته راشه ما په کوچني اختر کې ډېر ژړلي دي او جانانه سخت ډېر دروغجن یې ما ته اختر کوې تېر شو کالونه بل یادېږي که لوی اختر ته که رانغلې که لوی اختر ته رانغلې زه به ګنډلې جامې ورته واچوم ډېرلې او که د اختر په شپه رانغلې نو راته ووایه نو رمانه مې رسوه ډېرلې
تو دای ستړه ماشه اختر دې مبارک شه لږ مخکې شه دې سر شه څه نومېږې موسی کوم ځای اردکي مکتب یې څوم صنف کې پنځم کې او عید دې چېرته تېر کړو ټول عید دې دلته تېر کړو بایسکل تو ده یو چکر په ووایم څو روپۍ غواړې او څو روپۍ منډۍ یې درکړې وه بس دلته ودرېږه زه سیف الله ته ورغلم د خیره سیف الله هم را روان دی سیف الله دا دی په بایسکل باندې راغلم در پسې زه کوزېږم که څنګه وکړم ملګرو لا هم د پکتیا ولایت ابدکي سیمه کې یو دلته تاسې ته ما وړاندې هم په ویډیو کې وښودله چې د مختلفو سیمو څخه ځوانان راځي خلک راځي دلته د اختر رنګینۍ او د دې ترڅنګ د اختر خوښۍ یو له بل سره شریکوي ډېر خوند کوي دلته ځینې ځوانان دي د کرکټ لوبه کوي غواړم چې دوی سره هم لنډې لنډې خبرې وکړم نو عابد صاحب ستا خوښه ده زه چا سره وغږېږم ځوانه سلامونه اختر دې مبارک شه لمونځونه روژې د قبول څه نومېږې سمیع د کوم ځای د پکتیا د ابدکي سیمه ښه همدلته مو کورونه دي که نه خوست کې هم تاسې موږ ځینې کې ځو بیا خوست ته څلور میاشتې بیا دلته یو ابدکي کې کرکټ همیشه کوئ کرکټ همیشه کوو ډېر ښه ډېر ښکلی داسې لکه فرش چې غوړېدلی وي داسې ښکلی سامان دی ته بالر یې که بیټسمین یې زه بیټسمین یم ډېر ښه دا بال هم کوي داسې نه چې موږ او تاسې پرې ونه لګېږو خدای دې خیر پېښوي لږ احتیاط به ورسره کوو داسې به وکړو د بیټسمین سره به وغږېږو دا بیټسمین څوک دی بیټسمینه سلامونه اختر دې مبارک لمونځ روژې قبول بیټسمین یې که بالر یې بیټسمین یم یو اوور کې څومره منډې جوړولی شي یو اوور کې څلور رن جوړولی شم څلورویشت شپږ څلورې دي اوهو دا بیخي ملي ټیم ته بیا ولې نه ځئ کوشش وکړو چې لاړ شو ښه او دغه ستاسې لوبډله څه نومېږي زموږ لوبډله خپله حضرت آباد کې ځوانان نومېږي او دلته خپله ابدکي کې هغه هم کوو میچونه ښه ډېر علي ډېر علي او کرکټ دلته خلک کوي هو بیخي ډېر کوم ځای کې داسې هغه مهم لوبغالی چېرته دی میدان مهم لوبغالی خو داسې مخته ده ټورنمنټ هم پکې جوړ شوی ده دا بلر دې هم راشي که نه بلر باندې هم یو غږ وکړه چې راشي بلر هم خپله مېلمه راغلی دی مېلمه دی غوسه خو نه وي راغلی ته راشه که نه اختر مبارک څه نومېږي ګرانه امین ستا دې هم اختر مبارک وي څه نومېږي ته ګرانه ښه ته بلر یې که بیټسمین یې زه الراونډر یم دواړه ډېر ښه ډېر ښه او څنګه دی د ابدکي کې د اختر لمانځل څنګه دي کومو ځایونو نه خلک راځي دلته اختر خو په ابدکي کې ډېر سور نیسي ځکه چې زیات مېلمانه راځي دلته که خپله وینې چمن هم که غوړېدلی ده ښه خوند کوي ډېر خوند کوي رښتیا موسم هم ډېر ښه یخ ده ډېر نورو سیمو ته پام وکړي کومو ولایتونو نه خلک راځي دلته نږدې خو ګردیز نه ډېر خلک راځي لوګر نه ځینې خوست نه هم راځي کابل نه به هم راځي ځینې خلک کابل نه هم راځي ښه ښه او تاسې هم دلته وای همیشه موږ هم همیشه دلته هم کلي دي ګلابه ستا اختر څنګه تېرېږي والله ښه تېرېږي ښه دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي نه شبکې کار نه لرې ځایونو کې کار کوي بیا لرې ځایونو کار کوي مشره ستړی مه شې اختر مبارک څه نومېږي طاووس ډېر ښه ډېر ښه اختریزه ټپه نه در درته یاد یا بیت بیخي ښه زه به داسې وکړم عابد صاحب بال دې تیار په لاس کې دی داسې نه تیز بال ونه کې آرام بال به وکړي نیکمل صاحب موږ سره کمره کې ملګرتیا کوي نو زه وګورم چې دلته په دغه شین فار چې غوړېدلی چمن دې کې زه بیټ کولی شم یا نه بسم الله دغه بیټ ماته لږ خراب ښکاري عابد صاحب لږ لرې نه درېږي داسې نه چې ودې نه وایم دا خو وایډ بالو نو دوستانو تاسې چې وینئ دلته کرکټ بیا ډېره مزه کوي د هوا ډېره برابره ده داسې ښکاري لکه په شاتو چې لړلې وي ډېره مزه کوي زموږ خو اول ځل دی دغه دوستانو نه مننه د بال ماته خراب وګرځېدو والا ها ته یو بل چاته ورکړه دغه بلر بیا کمزوری و څنګه
او لږ سلو بال دی وکړو ما کرکټ سم نه دی دا کوم رقم شاته فاین لیکو ښه ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو زه به نورو ځوانانو سره هم دلته وغږېږم چې د کومو ځایونو نه راغلي دي او دلته یې د اختر څنګه تېرېږي ښه سمه دلته به ورشو سباوون صاحب اختر دی یو ځل بیا مبارک مهرباني ستاسو د هم مبارک وي او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ستاسو د سولې پیغام راډیو اوریدونکو ته ټولو ته د اختر مبارک ابو هوا د دغه ځای څنګه ده ځکه تاسو خو همدلته راځئ د اودکي خو 3 میاشتې سیزن ده دلته 3 یا 4 میاشتې ډېره ښایسته وایي او نور چې ده دلته ژمي کې بیا څوک نه پاتې کېږي ډېر یخ وي او دغه 3 میاشتې موسم یې ډېر برابر ده دلته تقریبا 3000 کوره میشت دي چې دغه ټول نیازي دي 3000 همدغه د ګر چاپېر د غرونو کې که نه دلته ټول مکمل باید یادونه وکړو چې ډېر ښایسته جوړښت هم لري دا د غرونو په منځ کې یو ښکلی چمن دی دوستانو تاسو ته په ویډیو کې ما وړاندې هم وښودو اوس هم درته ښودلی شو بس نو خبره دا ده چې یو خاصه ښکلا په دغه سیمه کې نغښتې ده او دا هم راته ووایه چې د اختر شپې او ورځې د اخترونه دلته څومره مزه کوي دلته خو اخترونه ډېر مزه کوي ځکه دغه ابدکي ته لرې ولایتونو نه سیلانیان راځي لکه پکتیا سوه لوګر او کابل خوست نه دغو ځایو نه سیلانیان راځي اختر کې دلته ډېر زیات رش وي او خلک ډېر خوند اخلي ډېر ښه او دغه 3 میاشتې چې تاسو دلته راځئ دلته وخت تېروئ کاروبارونه بیا نه پاتې کېږي د چا به خوست کې کاروبار وي څوک به زده کړي یو ښه خبر دی وکړه دلته ګوره اوس موږ 3 لیسې لرو چې خپلې لیسې هم دي شخصي لیسې دي دغه نیازي کوونکي مشرانو جوړې دي داسې موږ کله خوست ته ځو بیا له دغه جیان خوست راسره ځو له هغه چې بیا راځو هم دلته راسره راځي دغه کاروبار والا خلک هم همدا شی دي هغلته هم نږدې راسره اوسي او دلته هم نږدې راسره اوسي دا نو ستاسې بیا مزې دي بل کال کې هم هر وخت باید کار ونه کړي که نه لږ وقفه هم باید کې راشي یعنې تاسې د 3 میاشتې وقفه کوئ او ځینې کسان دي بیا وقفه بېد صاحب پکې نه کوي همدغسې کارونه جاري کړي وي پیسو ته یې اړولې پیسو ګټلو ته هر وخت پیسې هم خوند نه کوي که نه ژوند ته هم وخت ورکوي بلکل بلکل دغه وړاندې ستاسې ګوره دوستانو ماشومان دي لوبې کوي کرکټ کوي والیبال هم دلته وخت نا وخت کېږي ما چې ولیدل خو داسې منظمه لوبډله دلته شته یا او دلته ټورنمنټ جوړیږي د کرکټ ټورنمنټ وي د والیبال ټورنمنټ جوړیږي دلته اکثره د پکتیا نه له لرې لرې ولایتونه خلک راځي دلته برخه پکې اخلي مننه سباوون صاحب کور دی ودان ډېر خوند یې وکړو زه به داسې وکړم چې نورو ملګرو سره به هم لنډې لنډې خبرې وکړم تاسې هم ډېره زیاته مننه چې راغلی زموږ د حال احوال مو واخیست خدای متر راوله موږ ستاسو د راتلو په هیله انشاءالله موږ په خدمت کې مننه نیازی صاحب زه ورته به داسې وکړو چې ښکته به شو او سباوون صاحب ته به رخصت ورکړو خوښه مو ښې شېبې خدای په امان ځوانه سلامونه اختر دې ډېر زیات مبارک شه څه نومېږي ګرانه نوم مې حیات الله عادل دی د خوست ولایت اوسېدونکی یم خوست کې د کومې سیمې اوسېدونکی خوست کې د مرکز شمال ډیري اړوند اوسېدونکي خلک اکثریت د موږ کلیوال دي دلته راغلي دي او دوی په قوم نیازي دي او موږ خوستي یو دوی دلته راځي په اوړي باندې او موږ دلته ښه عادل صاحب ما ته د ابدکي د هغه چې ډېر ضروري دي دلته یا ستونزې موجود دي هغه کومې دي که ته ما سره شریک کړي هغه ستونزې عمده ستونزې یوه ستونزه د شبکو ستونزه دی دا خلک ډېر ورسره لاس او ګریوان دي دوی چې کله نیټ ته لاسرسی نه لري او که کوم ځای ته ځي دا لار او بار غرونو ته دوی د هغې لپاره ځي او بله ستونزه همدا د کلینیکونو ده داسې صحیح کلینیک نشته او دوی ته خدای مکه کوم مریضي پیښه شي ګردیز ته ځي یا خوست ته ځي یا کابل ته ځي یا لوګار ته ځي دا هم ستونزه ده او درېیمه ستونزه د دولتي ښوونځیو نه شتون دی دلته چون دوی قوم دا کار کړی خپل ځان لپاره خصوصي ښوونځي جوړ کړي دي دوی د مشرانو د کور آباد وي خو بیا هم د دولت هغه تیر نظام خو بیخي دلته کومه توجه نه وه خو د حاکم نظام نه موږ دا غوښتنه ده چې دې سیمې ته ښوونځي کلینیکونه او همداشان دا د شبکو ستونزې حل کړي د دغه سیمې اوسېدونکي تر ډېره په کومو کارونو باندې بوخت دي اکثریت دا خلک مسافر دي په خارج کې سعودي عربستان کویټ او د دوی اقتصاد هم ماشاءالله ډېر ښه دی او ژوند یې ځان لپاره برابر کړی اکثریت د دوی هغه
عاید چې راځي دا د خارج نه راځي. دلته به ستا په نظر څومره کورنۍ موجودې وي دا د نیازیو؟ تقریبا په غالب ګمان باندې دا 200-300 کوره خو اوسېږي دلته. 200-300 که 2-3 البته 2-3 ځکه زیات خلک دي دا منطقه غاټه ده. ښه ډېر ښه. بس ډېره مننه. د اختر رنګینه ورځ ده، موږ سره به په وروستیو کې څه شی شریک کړي چې دا لیدونکي لږ خوشحاله شي؟ کوم بیت درته یاد وي؟ ټوکه یاد وي؟ ټپې یادې وي؟ داسې راته یاد خو نه دی، خو ټلیفون کوي بیا ویلی شم یو شعر. ټلیفون خو ما سره په لاس کې شته. ما سره خپل لاس کې شته. تا سره کا موبایل دی؟ یو به درته ووایم. بس یو څه شی را سره شریک کړه. ته به راګرځې مګر زه دا وعده نه کوم چې ته به راګرځې مګر زه دا وعده نه کوم چې ستا اوسانی ځای به مې زړه کې وي سبا حتما، او دا ځل به ته سلام کوې زه به مخ اړومه، ژوند دی باور لرم مخ کېږو سره بیا حتما. ډېر علي عادل صاحب ډېره مننه، ډېرې خوږې خبرې را سره وشوې. بس نو نور خو ماښام ته وخت په نږدې کېدو دی، موږ باندې شپه هم دلته راغله. بس موږ سره تاسو متلیدلی چې دلته یو ځای لرو. کور دې ودان. دوستانو د پکتیا ولایت مربوط ابدکي سیمه کې د سولې پیغام راډیو اختریزه خپرونه په همدغه ځای سره راټولوو. دلته چې تاسې وینئ سیف نیازي لږ تکلیف کړی دی، چای راوړی دی، ډوډۍ ده ورسره. او عابد صاحب دا څه شی دی؟ دغه وچه غوښه ده که نه؟ په تیغ نه باندې وریته شوې ده. ډېر ښه. بس نو ما سازاد شاه او زما ګرانو ملګرو ته اجازه راکړئ، هر چیرې چې یاست کاد ودان او بریمن واوسئ. په وروستیو کې هڅه وکړئ چې په کمنټونو کې په تبصرو کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ښې شېبې او ښه وختونه.